حساب اخلمه د دې جنگونو نه د تیر عمر حساب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک دی پرې رباب اخلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکې هیلې او احترامات مې قبول کړئ. ستاسو کوربه اظهار هاشمي یم او تاسو ګورئ زمونږ پښتونخوا. زمونږ پښتونخوا نن یوه هڅه کړې ده، شموزو ته راغلي یو رنګیلې کلي ته. سندریز بنډار مو را جوړ کړی دی، راسره په څنګ کې ناستې کوي رباب نواز طاهر استاز او د خوږ غږ خاوند صدیق استاز او طبله نواز عمر استاز. نو د ټول نوال خو استاد تاسو ډېره مننه کوو چې موږ له مو وخت راکړو او په خپل پروګرام سندریز پروګرام کې ته هرکلی هم ستړی مشې. څنګه چلی خیر دی؟ ټیک ټاک. موږ په خپله یو د شموزو دلته یې په رنګیلې کې اوسو او دا شوقي رباب غږو لکه نور هر څه دغه نشته، خو بس مسافر یو راغلي خپل شوق دا. ډېره مننه. استاد دا راته ووایه چې رباب سره مو شوق د کلي نه پیدا شو او رباب سره مینه لرئ که نه؟ یاره ډېره مینه ورسره لرو او د وړوکوالي نه ورسره شوق، خو بس چې مسافري پکې راله جو څه مسافرۍ ده، خو چې اوس راغلي نو خپل شوق جاري ساتي. او ما سره بیا اړخته ناست د خوږ غږ خاوند صدیق استاد دی. صدیق استاد پروګرام ته ته هرکلی یم. السلام علیکم بھائی څنګه دی؟ ډېره مننه. صدیق استاد ستاسو نه خو دغه غوښتنه به کوو چې هغه غزل که مو راسره شریک کو. ډېر په حیرانۍ اسمان ته ګورم او څنګه به دا خو لکه دا غزل چې دا خو ډېر کسان خوښوي په هر یو مجلس ډېره مننه کوو. ملګرو ستاسو که نغمې مو ورسره غواړئ نو ډېره مننه به لازم ده که نغمه واړه